د عزت د احترام او د عمل ژوند تر هغه وخته پورې نشي له دې نصیب کېدی تر څو پورې چې زموږ په لوی کور افغانستان کې امن نه راغلی تر څو پورې چې زموږ په لوی کور افغانستان د اختیار د افغانستان د ولس دی او تر څو پورې چې دا د پاکستان د ریاست د غلاګو د اختیار د افغانستان نه یې ازاد کړی امن نشي راتلی او ملګرو دلته دا دغې په تسلسل کې دا خلک راوستل په افغانستان کې کېنول د امریکې په وینا د امریکې د ګټې لپاره اوس د پاکستان کور لګیا دی دا پښتونخوا وطن هم طالب ته حواله کوي مګر د دې پرنټال نه دی واوري چې دلته په دې خاوره په هېڅ صورت هم دا ولس مزید د خلکو ګنجایش نشته دا خلک په مزاحمت کوي دا خلک په دې منطقه اسلامی او شریعه غوښتونکي د پاکستان د آئین او د قانون هم دغه تقاضا ده خو یوه خبره ده تاسو حکومت اسلامي ګډون سره وراځئ د په اخر کې د تاریخ سره په شمول د تمام شهدا